د جهادمل او جمیلې د مینې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د جهادمل او جمیلې د مینې لنډې کیسې درېیمې او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې درېیمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. اصغر کاکا په خندا شو راته ویې ویل: ما سره کار کوي؟ زه حیران شوم، نه پوهېدم چې څه ورته ووایم. هغه زما پخوانۍ خبره راته یاده کړه چې ما ورته ویلي وو خپل خر له خټې باسم. کاکا راته وویل خټو ته به درته لوی میدان پیدا کړم. بیا یې وویل هغه د لوی میدان وخت راغی. ما ورڅخه د کار په اړه پوښتنه وکړه. هغه راته وویل زه یو تجار یم، له پښتونخوا څخه هر څه په تورخم راوړم. هغې لپاره ځای لرم چې ذخیره یې کړم چې هر څوک د مسؤل په توګه ونیسمه. نیمه میاشت تېره کړي، راسره حساب وکړي او ولاړ شي. هره میاشت 2 کسان بدلیږي. نور زه هم ستړی شوی یم، خپله یې نشم کولی. هلته 2 منشیان هم لرم، خو مسؤل کس راته پکار ده. زه هم سپین ګیری شوی یم، زما په ځای مال تسلیمي ته اخله. پام چې نه راته ونه وایې. ما ورته ویل کاکا تا ته نه څوک ویلی شي، خو زه ماسپښین 2 بجو څخه تر 4 بجو پورې کانکور تیاری کوم. کاکا راته ویل ډېر ښه زویه، هلته هم ځه، که ته نه یې منشیان شته تا سره به اړیکه نیسي. ما هم ورسره ومنله. د کار په اړه مو ډېرې خبرې سره وکړې. د تلو په وخت کې راته وویل زویه موټر دې زده ده؟ ما ورته ویل نه کاکا، تر اوسه په بایسکل نه یم ناست، موټر خو لرې خبره ده. کاکا راته ویل زه درته کس پیدا کوم، سبا به تا ته موټر در زده کړي. هغه لاړ، خو زه خوشحاله شوم چې اظهرخان کاکا څومره ښه سړی دی. جمیله مې هیره شوه، اوس ټول فکر مې یوازې د موټر په اړه و. د غریب سړي همداسې فکر وي چې لږ مال ورته پیدا شي نو ډیر خوشحاله کیږي. په منډه کور ته لاړم. پلار او مور ته مې وویل چې وظیفه راته پیدا شوه. هغوی هم ډیر خوشحاله شول. ورور مې وویل لالا که مالداره شي ما ته به بایسکل اخلي. ما هم ورته ویل سمه ده. ټوله شپه مې د موټر په اړه فکر کاوه. سهار چې چای ته ناستم دروازه وټکېده. کله چې ورغلم یو کس ولاړ و. هغه راته وویل جهادمل ته یې؟ ما جواب ورکړ هو. ویل یې رئیس صاحب راستولی یم چې تا ته موټر در زده کړم. زه هم ورسره لاړم. زما ذهن ډیر تیز و او په یوه ورځ کې مې موټر زده کړ. ماښام چې کور ته راوګرځېدم موټر تر کوره پورې ما راوسته. خوشحالۍ احساس مو دومره ډیر و چې ان جامو کې نه ځایېدم. هغه کس راته وویل سبا درپسې راشم چې موټر در زده کړم. ما ورته ویل نه نور مه راځه، ما موټر یاد کړ. کور ته داخل شم، خوشحاله وم. ډوډۍ مې نوشیجان کړه، کچالو مو پاخه کړي وو. زه ناستم درس مې لوستو چې موبایل ته مې زنګ راغی. د جمیلې شمېره ښکارېده. د سکرین په مخ جمیلې نوم وځلېده. زړه مې په بیړه جګ شو، خو د نرمې خوښۍ څپه مې پر زړه خپره شوه. په بیړه مې سلام وکړ. هغې هم په مینه ځواب راکړ. له روغتیایي پوښتنو وروسته په آرامه خو اندېښمنه لهجه وویل نن سیم کې نه وي، خیر خو به وي؟ ما ځواب ورکړ هو هر څه سم دي، خو لږ بوخت وم. که د الله رضا وه سبا به خامخا سیم ته درشم. خبرې مو د درس پر موضوع پیل کړي. داسې برېښېده چې جمیله د کوم مشکل په حل کې مرسته غوښتله. ما ورته په سړه سینه هر څه وضاحت ورکړ. د هغې هره خبره زما لپاره د الهام یوه سرچینه وه. په دې شپه زما زړه د خوښیو باران ته ورته و، لکه څرنګه چې د غریب سړي زوی د یوې لحظې سکون او خوند په تمه ژوند کوي. سهار له وخته د اظهرخان کاکا له کس سره بوخت وم. هغه راته د موټر چلولو زده کړه راکوله، خو دا زده کړه به زما د راتلونکي لپاره یو وسیله وه. ماښام چې کور ته راغلم ستړیا مې په بدن خپره وه، خو د جمیلې زنګ مې د هر څه ستړیا لرې کړه. جمیلې غږ وکړ. داسې برېښېده چې هغې د ډېرو خبرو اراده درلوده. زما زړه په مینه کې ډوب و. د هغې نرمه لهجه لکه د مالوچ نرمي زما په غوږونو کې لګېده او په زړه کې مې عجیب احساس پیدا کېده. په ناڅاپي ډول یې په ټیټ غږ وویل جګړه. بیا غلې شوه. ما هم تپوس ونه کړ، ځکه پوهېدم چې شاید هغې دا خبره بې اختیاره کړې وي یا لفظي اشتباه وي. د جمیلې سره مې خبرې زیاتې شوې. د درس پر موضوع 33 دقیقې وغږېدو. هغې د فزیک د استاد په اړه خبرې وکړې. ویې ویل نن ورځ استاد باوري ټولو ته وظیفه ورکړې.
ما تر 10 بجو پورې هڅه وکړه خو بریالی نشوم چې د هغې حل پیدا کړم. هغې په نرم غږ زیاته کړه زه پوهیږم چې زه یې نشم حل کولی او هغه نور یې هم نشي حل کولی. په پای کې مې یوازې کس چې ما ته سترګو ته نیغ ودرېده هغه ته یې ځکه چې ته له موږ څخه غوره شاګرد وي. ما د هغې په خبرو کې یوه ژوره هیله او اعتماد محسوس کړ. زړه مې غوښتل چې د هغې لپاره هر څه وکړم. په آرام غږ مې وویل ښه زه اوس څه کولی شم؟ هغه غلې شوه. داسې ښکارېده لکه چې د حل تمه یوازې له ما درلوده. د جمیلې د خبرو تاثیر زما زړه لکه د غرونو په څیر دروند شو. دې شېبې زه یو ځل بیا د خپل ځان په ارزښت پوه کړم. جمیلې په ناڅاپي او بې ساخته ډول وویل زه غواړم سبا در سره وګورم. د دې پوښتنې په اړه به له نږدې خبرې وکړو. د هغې غوښتنې زما زړه له خوښۍ ډک کړ. داسې لکه چې زما زړه له کلونو د دې ورځې په تمه و. لکه هغه متل ده ړوند له خدایه څه غواړي 2 سترګې. ما په شوق ځواب ورکړ چیرته به سره وینو؟ هغې په آرامه وویل ته چیرته کارتونه خرڅوې هلته به سره ووینو. مالک په خندا وویل ما د کارتونو کاروبار پریښی. هغې په ټینګار زیاته کړه نو سهار به له خپل موټروان سره ستاسو کور ته درشم. ما هم دا وړاندیز په خوښۍ سره ومانه. د خبرو په پای کې مو خدای پاماني وکړه خو زه لکه په خوب کې چې یم. دومره خوښي ما په خپل ژوند کې نه وه احساس کړې. له ډېره شوقه مې زړه داسې برېښېده لکه چې ودرېږي. د شپې 1:30 بجه وه. د جمیلې په انتظار شپه دومره اوږده شوه لکه ټول عمر چې وي. هره دقیقه مې لکه کال په څیر تېرېده ځکه چې سبا هغه ورځ وه چې ما یې هیله درلوده. سهار هغه څوک راغلل چې زما زړه ورته ټول ژوند انتظار کړی. جمیله په داسې ښکلي انداز کې راغله چې د هر چا پام یې ځان ته اړوه. د هغې ښکلا داسې وه چې زما زړه یې ارې ارې کړ. هغې د سترګو ښکلا دومره زیاته وه چې انسان یې واژه. نن د هغې سترګې له نورو ورځو سره پرتله د سیند د شنو اوبو په څیر ځلېدلې. زه نه پوهېدم چې د هغې د سترګو ښکلا زما ذهن کې دا شیبه څنګه په یوه تلپاتې خاطرې زما ذهن ته پرېوته. جمیله له خپل موټروان سره راغله. ما ورته وویل هغه باغ کې به کینو. کتابچه یې په لاس کې وه او سیده را سره لاړه. جمیله ډېره اندېښمنه ښکارېده داسې چې د وظیفې د حل لپاره بشپړ نارامه وه. هغې په بیړه وویل زه پوهېږم چې تا وخت نه درلود کار به کوې خو دا وظیفه زما لپاره ډېره مهمه ده. ما ټوله شپه هڅه وکړه خو نتیجه مې ونه مونده. ما کتابچه ترې واخیسته. د فزیک د وظیفې پاڼه مې له نظره تېره کړه. ستونزمنه وه. د سرعت وخت او تصریف پر پیچلو معادلاتو ولاړه وه. ما ورته وویل ښه راځه چې له سره یې وګورو شاید په ګډه حل شي. موږ دواړه څنګ په څنګ کېناستو. جمیلې به چې خپل سپین لاسونه د کتابچې پر خط تېرول داسې مې انګېرله لکه چې زما په زړه یې تېروي. داسې سپین لاسونه لکه په غر چې سپینه واوره وشي. ما په وظیفه کې لومړی ستونزه تحلیل کړه. هغې د خپلې تېرې هڅې ځینې یادښتونه راته وښودل. ما ورته په آرام وویل دلته دې یوه کوچنۍ تېروتنه کړې. که د دې معادلې پر ځای دا فورمول وکاروو نو هلته به ورنږدې شو. هغې په ژوره توجه کتل. ما تشریح وکړه باید دلته تطبیق کړو. دا چې د سرعت وروسته یو لومړنی ارزښتونه شته نو یوازې وخت ته اړتیا ده چې د معادلې پاتې برخه حل کړو. هغې د هر ګام په اړه پوښتنې کولې او په ګډه مو هره معادله حل کړه. په نیم ساعت کې مو وظیفه بشپړه کړه. هغې په خوښۍ وویل زه باور نه لرم دا ماته ناشونې ښکارېده خو تا ډېره اسانه حل کړه. ما په خندا وویل ځینې وختونه یوازې د بل نظر ته اړتیا وي. تا خپله ډېره هڅه کړې وه. زه یوازې یو کوچنی لارښود شوم پکې. هغې د خپلې کتابچې پاڼې بندې کړې او په آرام زړه یې وویل مننه. زه اوس ډاډه شوم چې ته په رښتیا غوره شاګرد وې. مخکې مې فکر کولو چې زما حق دې خوړلی ده. ما ورته په ښه په کړس کړس وخندل. جمیله هم له خندا څخه شنه وه. جمیلې په خندا زما په تعریف پیل وکړ. جهادمله په رښتیا چې ته یو با شخصیته کس یې. ستا دومره لیاقت یوازې ستا غریبۍ پټ کړی. هر څوک تا نه پیژني نه پوهیږي چې ته څومره تکړه یې. ما د هغې له نیکو خبرو مننه وکړه او لږ مسکی شوم. هغې بیا په خندا وویل یو جالب څه درته ووایم. زه حیران شوم. د هغې خبرې ته مې غوږ ونیوه. هغې وویل کله چې ته په کورس کې نه وې موږ درس شروع کړ. ټولو زده کوونکي راټول وو خو استاد نه و راغلی. فایز خو پیژنې؟ ما ځواب ورکړ هو پیژنم یې. جمیلې وخندل او ادامه یې ورکړه
هغه د ټولګي منځ ته ودرېد او په داسې انداز خبرې شروع کړې لکه د چا چې توهین کوي. په ډېرې بې شرمۍ ستا نوم واخیسته او ویل یې د مجبور آباد لیسه کې استادانو هغه فقیر زوی ته د لومړي غوره شاګرد جایزه ورکړه. هغه په هیڅ نه پوهیږي، اوس به چېرته کباړ ټولوي. هغه له موږ سره ځان نشي وهلی. ټولو پر تا وخندل، حتی ما هم هغه وخت وخندل ځکه چې په حقیقت نه پوهېدم. جمیله لږ شیبه غلې شوه، بیا یې زیاته کړه، پرون چې ته زموږ سره نوې هلکانو نجونو خبرې کولې، دوی ویل اوس دې دلته له موږ سره ځان برابر کړي، خو که دلته زموږ څخه مخکې شو بیا به یې ومنو. ما هیڅ ونه ویل، یوازې چوپ پاتې شوم، خو د زړه دننه مې یو اور بل شو. جمیلې رانه پوښتنه وکړه، ته خفه شوې؟ ما ورته مسکا وکړه او په آرامه مې وویل، نه ولې به خفه کېږم، زه په خپلې غریبۍ ویاړ کوم. ما چاته لاس نه دی نیولی او نه به یې ونیسم. پاتې د درس خبره، هغه به اوس ټولو ته وښیم چې زه څوک یم. د دې خبرې سره مې مخکینۍ ژمنه بیا تازه کړه، کومه ژمنه چې ما خپل پلار سره کړې وه. د هغوی بې ځایه خندا او د نورو ټوکو لپاره زه یم هغوی خندا اوس یوازې د یوې خاطرې په توګه ساتم. ما په خپل زړه کې دا پریکړه وکړه چې د خپلې خوارۍ او پوهې په زور به داسې مقام ته ځان رسومه چې هیڅوک زما د لیاقت په اړه شک ونه کړي. زه روان شوم او جمیله باغ کې پاتې شوه. ځان مې داسې ونیوه لکه د هغې په خبرو خفه یم. زړه مې ټکوراوه خو ځان مې آرامه نه احساسوه. له ځان سره مې لکه لیونۍ خبرې کولې. دغه خلک ولې د غریب سړي زوی پورې خاندي؟ د دغه خلکو اصلي ستونزه څه ده؟ د دغه خلکو فکر څه ده؟ ولې د غریب سړي زوی درس نشي ویلی؟ ولې غریب زوی ډاکټر یا انجینر نشي جوړېدی؟ ولې د غریب زوی به تل جوالیتوب کوي؟ ولې د غریب زوی به تل نوکري کوي، ورځ مزدوري به کوي؟ په دغه فکرونو کې وم. اصغر خان کاکا ته مې زنګ وواهه. سلام کاکا، ښه یې؟ هغه په خپل عادي نرم غږ کې وویل روغ یم. ورته مې ویل کاکا کار ته له څه وخته درشم؟ هغه ځواب راکړ زویه سر له سبا راشه انشاءالله. خدای پاماني وروسته مې ټلیفون بند کړ. زړه مې له سوچونو ډک و. د مکتب د هلکانو بې ځایه خندا مې په غوږونو کې انګازې کولې. زړه مې نارامه و. داسې ښکارېده لکه ټول شاوخوا راته په خندا وي. سر مې ډېر درد کاوه خو ځان مې په خونه کې وغورځاوه او ویده شوم. کله چې مې سترګې پرانیستې شاوخوا 12 بجې وې. کشرې خور مې راته غږ وکړ وروره ډوډۍ وخوره. په زړه مې زور راوړ او پاڅېدم. ټولې کورنۍ سره کېناستو، ډوډۍ مې وخوړه. له ډوډۍ خوړلو وروسته مې درسي چپترونه راواخیستل. زړه مې غوښتل مطالعه وکړم خو فکرونو کې غرق وم. وروسته ښار ته لاړم. په کوچي پلازا د پاسه په یو کونج کې مې د ماسپښین لمونځ وکړ. هلته ښه ډېر وخت تیر مې کړ. نو کتابونه مې راسره راواخیستل او د زده کړو هڅه مې وکړه. خو فکر مې تل د جمیلې هغه خبرې ته و چې سیم کې ټولو درپسې خندل. د کابل ښوونیز مرکز ته په آرامه روان شوم. د ساعت ستنې شاوخوا 1:55 ښودلې. نن مې قصدن ناوخته ځان هلته ورساوه. د درس ځای ته 2:20 ورسېدم. اتاق ته چې داخل شوم سلام مې واچاوه. ټول په خپلو ځایونو ناست وو او ما په اجازه د آخرني قطار په یو چوکۍ کې کېناستم. استاد په درس ورکولو بوخت و او ما هڅه وکړه ځان د هر څه نه خبره ښکاره کړم. د ریاضي استاد نن درس په ښه اندازه وړاندې کړ. د هغه تدریس دومره روښانه و چې د هرې پوښتنې ځواب به یې اسان کاوه. کله مې زړه غوښتل چې د درس په اړه پوښتنه وکړم خو نن مې د خبرو کولو زړه نه و. ساعت 3 بجې شوې او استاد له اتاق څخه ووته. ما ځان په کتابچه کې مصروف ونیوه، داسې چې د شاوخوا خلکو راته پام نشي. خو د سترګو له کونجو مې جمیلې ته کتل. څو ځله یې شاته راوکتل، هغې به داسې کتل لکه کومه خبره چې له ما سره پټه پاتې وي. ما ځان داسې ښکاره کړ لکه زه چې هیڅ نه پوهیږم او نه یې وینم. نن مې د نورو ورځو په پرتله ډېر توپیري چلند وکړ. معمولاً به مې له جمیلې سره د دروازې په لاره کې ستړي مشي کوله، خو نن هر څه بدل وو. په دې وخت کې استاد باوري اتاق ته داخل شو. د احترام لپاره ټول پورته شول. استاد باوري د ټولګي فضا ته یوه نوې سنګیني ورکړه. استاد باوري له ټولو زده کوونکو څخه د کورنۍ وظیفو په اړه پوښتنه وکړه. د سیم ټول زده کوونکي چوپ ناست وو. یوازې ما او جمیلې ګوتې پورته کړې. استاد باوري په مستقیم ډول ما ته مخ راوګرځه او ویې ویل جهادمله ته پرون نه وې، کورنۍ وظیفه دې څنګه حل کړې ده؟ ما په احترام ځواب ورکړ استاده ته یې اوس پوښتنه وکړه، زه یې حل درته وړاندې کوم.
هغه په نرم غږ سره وویل راشه تختې مخې ته تیره ته حل کړه. ما ته استاد د تختې پر مخ د فزیکس سوال ولیکه او د امکان تر بریده مې ښه ځواب ورکړ. د ټولګي سقوط مات شو. د لومړنۍ چکچکې جمیلې وکړې او ورپسې نورو ټولګیوالو هم چکچکې پیل کړي. استاد په شا لاس را باندې کېښود او په تشویقي غږ یې وویل آفرین جهاد مله. له دې وروسته جمیله ودروله او د هغې کورنۍ وظیفه یې هم وکتله. په خوښۍ یې ټولګي ته وویل جمیلې لپاره چکچکې وکړئ. د کورنۍ وظیفه یې په صحیح ډول حل کړې ده. ټولو چکچکې وکړې او ما هم له مجبورۍ سره چکچکې وکړې. جمیله چې خپلې چوکۍ ته روانه وه یو وارې بیا شاته راوکتل. ما به کله چې هغې ته وکتل سترګې را باندې بل ډول اغېز کولو. زړه مې داسې و چې ټول بدن مې په یو عجیب لړزه کې ډوب شو. داسې ښکارېده لکه د هغې یوه ساده کتنه ما په آرام ژوند ته نه پرېږدي. درسي ساعتونه پای ته ورسېدل او ماسپښین ورو ورو په مازدیګر بدل شو. لومړی استاد چې له ټولګي ووت ما هم ورپسې په بیړه ځان بهر کړ. هېڅ مې شاته ونه کتل نه مې ځان ته فرصت ورکړ چې د شاته پاتې کسانو غبرګون یا خبرې واورم. زه هم د خپل کور طرف ته روان شوم. لاره زیړې رکشو نیولې وه خو ذهن مې بېلابېلو سوچونو کې ډوب و. کور ته چې ورسېدم په عادت سره مې درسونه پیل کړل. د شپې 11 بجې وې. زه لا هم خپلو درسونو کتابونو کې ډوب وم. ناڅاپه مې موبایل ته زنګ راغی. زړه مې یو عجیب احساس وکړ. موبایل ته مې وکتل او د شپې پر مخ د جمیلې نوم څرګند شو. زړه مې د ګړندي ټک ټک په ډول ودرېد. سترګې مې پر نوم خښې شوې داسې چې د څو شېبو لپاره مې هیڅ حرکت نه کولو. موبایل مې لا هم زنګ واهه خو ما ورته هیڅ ځواب ورنه کړ. زنګ پرې شو او د خونې په چوپتیا کې مې د زړه درزا محسوسېده. لا مې په زړه د لومړي زنګ اغېز نه و کم شوی چې 2 دقیقې وروسته بیا د موبایل زنګ راغی. دغه ځل مې یوازې د شپې پر مخ د نوم څرګندېدو ته کتل. زړه مې غوټه غوټه کېده خو بیا مې هم ځواب ورنه کړ. د جمیلې او جهادمل د مینې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې 3مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.